بلخ ولایت کې له جلالي دارالعلوم څخه ګڼو حافظانو او زده کوونکو له زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې تړاو جوړ شو مراسمو کې د بلخ مرستیال والي د ټولنیزو بې عدالتیو پر وړاندې د اسلام رول ته په اشارې د یوې اسلامي ټولنې پایښت د شرعي او الهي احکامو په پلي کولو پورې اړوند وباله. روزانه هر مدرسه هست 50 100 70 80 علما فارغ میشه، فاضلین فارغ میشه، مشایخ کرام فارغ میشه. این یک نیروی نظام اسلامی است، یک نیرویی که از شما ببینید که این دنیا میبینه امروز. ورته مهال ځینو دیني عالمانو د دیني او عصري علومو د ارزښت په بیانولو سره زیاته کړه چې دیني او عصري زده کړې کولی شي ټولنه له اوسنیو ناخوالو څخه راوباسي او دغه راز دیني زده کړې په ټولنیزه ویښتیا کې مهمې وبللې. ورته مهال د یادې مدرسې مسؤل د دغو فارغ شوو په اړوند داسې وویل: سال 25 فاضل کلان داد هم حافظ قرآن جمله 35 دانه می باشد. امسال اینا از همین مدرسه فارغ شدن. له بلې خوا فارغ شوي زده کوونکي د ټولنې لپاره د واقعي خدمت ژمنه کوي او له نورو ځوانانو څخه غواړي چې د خپلو خلکو د هوساینې او د هیواد د پرمختګ په موخه د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم مخه کړي. الحمدلله امروز فراغت از دوره کبرا حاصل کردیم. نهایتا خوشحال هستم، آنقدر خوشحال هستم که بی نهایت و بی اندازه. و پیام ما به دیگه کسا، به دیگه جوانا ای است که باید به خاطر حاصل کردن علوم دینی باید زیاد کوشش بکنن، چون که علم دین که هم عزت دنیا و هم عزت آخرت هست. انشالله همه جوانlardan هم خیلی از مدرسه سفتنامه مثلا مدرسه اوقیسلر علم دین علم فرض عین هر بر مسلمانه باید منون آگاه بسلر اوقیسلر اتاینلر همسه کوششسلر مدرسه سفتنامه سلر. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د جلالي له مدرسې څخه په 22مه دوره کې 25 تنه فاضلان او 10 تنه حافظان فارغ شول چې د ګڼ شمېر عالمانو، استادانو او عامو خلکو په ګډون یې د فراغت مراسم ولمانځل شول.